سلامونه ستړي مشه وخت مو په خیر په موکړې دی اران ټي وی یوټیوب چینل څخه د نن ورځې تازه او مهم خبرونه ته زلمی خلیل زاد وایي چې د کابل او امریکا اړیکې پیاوړتیا ته اړتیا لري. د افغانستان سولې لپاره د امریکا مخکنی ځانګړي اساسي زلمی خلیل زاد لاتلو نیو سره په ځانګړي مرکه کې ویلي دي کابل ته سفرونه یې شخصي دي خو موخه د افغانستان او امریکا ترمنځ اړیکو په ښه والي کې مرسته کول دي. نوموړي ټینګار کړی دی چې د دواړو هیوادونو د اړیکو اوسنۍ کچه تر هغې کچې ټیټه ده چې افغانستان او امریکا ورته اړتیا لري او په دې لاره کې جدي خنډونه موجود دي. د خلیل زاد په خبره په افغانستان کې د دوه امریکایي وګړو نیول کېدل د کابل او امریکا ترمنځ په اړیکو کې یوه مهمه ستونزه ده او د دې مسالې حل به د افغانستان په ګټه وي. نوموړي په دې اړه ویلي دغه بندیان د افغانستان لپاره یو سرخوږی دی، د هغوی د بند لامل معلوم نه دی او د محکمې پریکړه هم روښانه نه ده. دا ستونزه باید حل شي څو د دواړو هیوادونو اړیکې پرمختګ وکړي. د امریکا دغه مخکنی استازي هم دغه راز کړې ده چې په ګوانتانامو کې د بندي افغان محمد رحیم دوسیه تر څېړنې لاندې ده. زلمی خلیل زاد د امریکا په بهراني سیاست کې د افغانستان ځای شتون ته په اشاره سره ویلي دي که څه هم افغانستان د پخوا په څېر چې امریکایي ځواکونه پکې حضور درلوده د واشنګټن لومړیتوب نه دی، خو د انګېرنه چې افغانستان د امریکا لپاره هیڅ ارزښت نه لري نه سمه ده. د نوموړي په باور د افغانستان د پرمختګ نړیوال مشروعیت او د اقتصادي وضعیت د ښه والي لپاره له امریکا سره اړیکې مهمې دي. نوموړي هم دغه راز ټینګار کړی دی چې امریکا د خپل ځان د دفاع او د احتمالي ګواښونو د مخنیوي لپاره د افغانستان په هوایي حریم کې استخباراتي الوتنې ترسره کوي. زلمی خلیل زاد وویل د جمهوریت د وروستیو 48 ساعتونو په ترڅ کې هم سیاسي پرمختګ روان و او هم د طالبانو پوځي پرمختګ پایله دا شوه چې باید نوی حکومت جوړ شي او طالبان د زور له لارې کابل ته داخل شي. ښاغلي خلیل زاد د جمهوریت تر سقوط مخکې بدلونونو ته په اشاره سره ویلي له سیاسي بدلونونو وړاندې د اسلامي امارت او د پخواني نظام د مسؤلانو ترمنځ د ګډو حکومت د جوړېدو لپاره هوکړه شوې وه. د نوموړي په وینا ټاکل شوې وه چې یوه کوچنۍ جرګه جوړه شي خو د پخواني حکومت له لوري پر دې ټینګار کېده چې د وخت ولسمشر د پر خپله څوکۍ پاتې شي چې د غوښتنې دا بهیر لا پیچلی کړ. نوموړي له پاکستان سره د اړیکو په تړاو وویل په قطر، ترکیه او سعودي عربستان کې د کابل او اسلام آباد د مذاکراتو پر مهال د کابل دریځ عالي و. خلیل زاد زیاته کړې ده چې د بګرام مسله د کابل او واشنګټن ترمنځ خبرو او مشورې له لارې حل کېدای شي. نوموړي ویلي د اسلامي امارت حکومت کې ستونزې شته، په ځانګړي ډول د شپږم ټولګي وروسته د نجونو د زده کړو برخه چې د افغانستان په ګټه نه ده او د طالبانو پر نړیوال شهرت منفي اغیز لري. زلمی خلیل زاد هیله څرګنده کړه چې په راتلونکو 5 کلونو کې به افغانستان له اقتصادي پلوه پرمختګ وکړي، یو پراخ بنسټه حقوقي چوکاټ به رامنځته شي او په ځانګړي توګه د نجونو زده کړو ته به لومړیتوب ورکړل شي.